یو سړی چې خپلې ګاونډۍ نه د ناروا کار غوښتنه وکړه، دغه ګاونډی یې په خپلو خبرو کې څه وایي، خپله واقعه بیانوي. تاسو سره دغه واقعه دغه ویډیو شریکوم. قدرمنو، دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زموږ په خوا کې چې کوم خلک اوسېدل، نو یوه ورځ هغه ښځې وایي چې ما ته یې وویل چې موږ په چکر باندې ځو، که ته موږ سره ځې نو موږ سره لاړه شه. دا ښځه وایي چې ما هم ورسره ځان تیار کړو، خپل کور کې مې پوښتنه وکړله، خو چې کله دوی د چکر ځای ته لاړل نو هلته دغه سړي خپله میرمن یو خوا ته مصروفه کړله، خپل بچي بل خوا ته مصروف کړل، او چې کله یې دا ښځه یوازې ولیدله نو دې نه بیا د ناروا کار غوښتنه وکړله. چې د ناروا کار غوښتنې سره سمدست دې ښځې په ذهن کې دا خبره راغله چې اوس خو دا ما په یو طریقه باندې هم نه پرېږدي، خو اوس د ده نه په یو نه یو طریقه باندې ځان خلاصول ضروري دي. دا ښځه وایي چې ما دته مختلف بانې وکړې، په دغه بانو کې داسې هم وه چې ده ما ته د پیسو افر وکړو، خو وایي چې ما ورته وویل چې دا پیسې کمې دي، ما ته ډېرې پیسې راکړه. خو دا خبره وایي چې شروع وه د پیسو بحث و مباحثه شروع وه چې په دې کې یو سړی په لاره تېرېدو، او هغه ولیدل چې دا ښځه او دغه سړی دواړه خپل منځ کې څه چیړ کوي. نو هغه په یې واده کړو چې ته څه کوې. دې سره دا سړی ډېر زیات پریشانه شو، ویرېدو او ویل یې چې هېڅ هم نه، همداسې خپلې خبرې کوو. خو هغه سړی چې په دوی باندې پوه شوی و نو دوی ته یې وویل چې ګوره، که ته غواړې چې داسې څه ناروا کار وکړې یا خپل زړه سپک کړې، نو په هغه ځای کې یعنې د ده هغه ښځه یاده کړه چې هلته یو ښځه ده، ما سره یې هم په مفته کې بدکاري وکړله، ته هم ورشه، څه له غواړې چې دومره پیسې ورکوي او داسې ناروا او بدکاري کوي او هغه هم ته خپلې پیسې ورکوي. نو کله چې دې سړي دا خبره واورېده ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات پریشانه شو. دې شپونکي ته ویل چې آیا د هغه ښځې خو دا نښې نه وې؟ هغه ورته ویل چې بالکل همدغه نښې دي. په دې سره دغه سړی ډېر زیات خفه شو، په هغه ځای باندې توبه وویستله او په هغه وخت باندې خپلې مېرمنې خپلې ښځې پسې لاړو، هغه یې را روانه کړله. زر تر زره دوی د کور په طرف باندې روان شول او په ټوله لاره باندې توبې ویستلې. د دې ویډیو مقصد دا دی چې د چا عزت ته مغله کېږئ، چا سره د بدکارۍ کولو سوچ، کوشش او فکر به کوئ، که نه نو داسې واقعیت هر چا سره کېدلی شي. الله تعالی دې زموږ ستاسو حیا او پردې وکړي. غوښتل مو چې دا خبر دا ویډیو دا معلومات تاسو سره شریک کړم. یو جهان مننه. د نورو تازه معلوماتو لپاره همدغسې واقعیاتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.